دوهم کله چې تا د 4G انټرنیټ پیسې ورکړي او دی 2G درې لکړي. دریم یاره لکه چې په ودې والی ما ته هم دغه سره معلومیږي لکه چې درته ومې ویله مال کرا چلو تور تو ګوره نو داسې مشکل نور به وویلې ورور دا بنده ستا مسلمان چې په والي وستا سړی در لاندې کوي دا دونه خبره نه ده. قربان د اخلاق سمه زما خپل شی نو په کار دغه زما ورور چې دی د ده یو نوکیا په کار دی هغه غټ نوکیا چې رښتیا سي. سلام علیکم دکاندار ورور شه. وعلیکم سلام قربان مسما خدای مراوله چشم په کار دی. قربان د اخلاق سمه زما خپل شی نو په کار دغه زما ورور چې دی د ده یو نوکیا په کار دی هغه غټ نوکیا چې رښتیا سي. دا چم ولیکه الوچه خو بجنې خوړه غټ څه کوي کوچنی به درته راواخمه. دا زما عادت دی په دې ته څه کار لري. دا زما ورور چې دی دا ډېر عمر راپسې وویل ما ته یو غټ نوکیا را رانیسه خو مال ولې کوچنی نه غواړې. باره ده راته وویل ول دا غټ په دې خاطر غواړم په دا کوچني کې چې دغه چالانده کې دوه لاسونه سره یو ځای سي ول زه غواړم چې د دوی مخونه ووینم نو اوس که یو غټ نوکیا را پیدا کړي. داسې مې داستان هغه ته چې ګورم داسې مې جبار لیمبو ته هوا وسوله خیر خبره پرېږده. دغه د ستا ورور غواړي چې هغه په نوکیا کې چې هغه لاسونه سره ورکړي هغه نفر غواړي چې وویني نو زه به داسې وکړم نو ته خرچه ولیکې غټ موبایل ولې رانیسې په هغې کې هم نه معلومېږي. زه به داسې وکړم د هغه دوه نفرو به عکس د ښکاره کړم منګر و خرچه غواړي هغه دوه نفر خو زه په تاوې نه منو. څه وایه هلکه دغه دی نو خو چې ته په ما غټ نوکیا رانیسې نو خو دغه دی عکس در ښکاره کوي نو چې عکس در ښکاره کوي ورورکه جانه یو څه خرچه به راشي وربې کړو نو غټ نوکیا چې رانیسه دا خو ډېر مصرف وي. سمه مازې مخان ووینو چې مازې مخان معلوم سي اسې دی تېره ښکاره که هغه عکس وروره اشه یو غواړي چې وویني او که دواړه د ښکاره کړمه دواړه که ګورې نو مصرف یې ډېرېږي او که یو ګورې نو هغه د جلا مصرف دی هغه ارزانه دی هغه ګران دي دواړه. خدای دې غرق نه کړه هلکه دا چې زه اوس په څه غم اخته کړم اوس ډبلې پیسې به راسځي خو دغه یو عکس وګوره یا دواړه وینم نو دواړه لاسونه سره ورکړي د دواړو مخان په کار دي دواړه وینم دا زموږ اوس څه جګر سره چې ته ګورې ارمان یې لرم نو الله نو خو ته ماته ویل ته هر شی راخلم نو هغه دغه دوه دي دغه دی یو دغه دی دغه اول لاس ته ده دی چې ده ته یې ورکړي کرا سره نو نه کېنو دغه دی دا به نه یې دغه دی کنکه د ده لاس نه معلومېږي په موټر کې هغې لاسونه سره ورکړي دي هغه په موټر کې لاسونه سره ورکړي بل لاس په موټر کې کړ دا یو د باج دی رښتیام سیسو اوس خوشحاله شولې او دا کس مشترک دا خالد ښکاره کېدو دی چې بیا وړې د ځان سره خو نو بیا ډېرې پیسې کېږي نو دا بیا نور خلک هم راغلي بالا بس ده خالد ستا لیدل مقصد و ستا ارمان و هغه پوره شو دا ته یې پلاله کم کړ دغه دی ښه ووینه دغه دی خوشحاله شولې زه هم خوشحاله شوم سودار کما نو دواړه مو وکتل دواړه مو وکتل 200 غوانې کېږي 200 الکه دغه وخت خو مې وخت برش کوار ځای زه دغه کوم خو زما دې صدای راکه صدای دغه دی یو واره بیا ګور شلاله یا بس دی والا بیا نور خرچه پر راځي نو بس ده اوس لا خرچه نه لري نو چې بل وار راس بره بیا راش کړه بیا راش کړه کور دې ودان وره د خدای په امان خیر لا خیر
نوکیا قرار چلاو نوکیا قرار چلاو رفیق نوکیا قرار چلاو مکو نوکیا قرار چلاو خدای بنده په کیسه کې بیان نه کېږي په کیسه کې بیان نه کېږي خدای زه در سره قرار نو کی قرار درځه یار اوس به څوک ناپامه راوځي په وبیا وای نو کی قرار درځه قرار فکر نو کی قرار چلاو یار د خدای بنده په کیسه کې مکیږي یار دغه د زبانې شپې جوړ وره خپل شوق او غلوې د چا په کیسه کې نو درلاندې سي نو چشتې درلاندې سي دلته بیا څوک چا درستونی ولې د چتاز ما سړی د امر کې یا جرا ګټ کې یا جرا شوټ کې په کیسه کې لامه کېږي یار بالا بل سړک ته ګوره منظره کوه دغه رقم څوک غلې د خدای یاره لکه چې په ودی والی ما ته دغه سره معلومیږي لکه چې ترته ومې ویل مال کرا چلاو ترته ګوره نو داسې مشر نور به وایي جوړونه دا خبره استا مسلمان چې په والی وستا سړی درلاندې کوي دا دونه خبره نه ده یو خو ته زما زړه مراچو یاره هېڅ نه دي پسې بیا وروره که څه پسې وي نو څه شي دی اوس به څه پکوو څه پکو خو د دې پرو چې موږ زه بالا دي ښه او بالا زو بخښه کوه ځوانه ډېر خو به نه یې خوږ پوهېږې خدای دې وبخښه یا ډېر نه یم خوږ دا د مخ پښتۍ مې ماتې سولې چای نه راسره کوئ ورسېدله ځوانه کور دې ودان پر موږ هم ناوخته دی پوهېږې لاړه ځوانه څه نازوانه دي چای هم نه راسره وڅښلې سړی ووایي مړی کې باره وایي بخښه کوه ځوانه خدای خو دې پر خیر مه پېښوه ځوانه سلامونه دوستانو په دې هیله چې جوړ ورو خوشحاله تر و تازه به یاست او ټیټ و ریټ به یاست څوک غواړي در په درسې خپرونه ده په دې خپرونه کې هغه څوک زما سره ګټونکی کېدای شي چې زما سوالو ته سم جوابونه ووایي او نن یو داسې ځوان را سره میلمه دی چې دی مخکې هم راغلی و کوشش یې کړی و چې میلیونر سي خو بیرته در په دره د دې خپرونې څخه وتلی و نن به وګورو چې دی زموږ سوالو ته سم جوابونه وایي او که نه تا ته ښه راغلاست وایو مننه بس زه خو هر وخت کوشش کوم چې په دغه خپرونه کې مخته څه مټالۍ وم خو بس بخت یاري نه کوي نن مې په ډېرو هیلو راغلی یم خدای دې وکړي چې ونه کې بخت یاري را سره وکړي مننه تشکر چې زه ژوندی یم برید تا ووایم راځو اول سوال ته په کوم وخت کې د انسان زړه ډېر درد کوي یو ځل بیا واوره په کوم وخت کې د انسان زړه ډېر درد کوي اول جواب چې د مجرد د انډیوال واده دوهم کله چې تا د 4G انټرنیټ پیسې ورکړي او دی 2G درېله کړي دریم کله چې مو ښار د کثافاتو ډک وي او ښاروالي مو اول مقام یوسي څلورم او که یا کله چې ستا د کوزدې بحث شروع وي او بل کس راسي بله موضوع شروع کړي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي چا ویل چې په دې پروګرام کې پیسې نشته ستا وخت شروع دی ژر هی څه درته ووایم زړه مې د کوټلو وینو ډک دی په دغه ټولو حالاتو کې د انسان زړه درد کوي زه خو وایم چې دا ټوله صحیح کمپیوټره منصور اک ویل سر پدار سو راځو بل سوال ته ویل کېږي چې غوماشې د هغه نارینهو چې ودونه سوي دي د مجردو پر پرتله وینه کمه څښي ولې وجه څه ده ګوره غوماش خو صد فکر لري هغه پوهېږي چې څوک وخورم څوک ونه خورم غوماش خو پوهېږي چې د متأهل دغه خواري بسته چې واده یې کړی دی دا واده والا خو د اوله څخه په بونځګي و د زړه په خوړلو اخته دی نو غوماشه د هغه وایي چې دی خو د اوله څخه په بونځګي و د زړه په خوړلو اخته دی دا زما خوړل پر ده څه تاثیر لري نو هغه وایي
چې زوخه د بدن وینه خورم خدای د دې پښیمانۍ څخه چې ولې مې واده کوي هر ورځ د خپل زړه وینه چشي ته ګټونکی شوې دوستانو په در خپرونه کې دا ځوان نن واقعا ګټونکی شو ډېر د زړه په دردو پوهېدی ډېر د زړه دردونه یې درلودله تاسې به هم لرئ انجاني به هم لري خیر په هر صورت دا چې دا ځوان موږ سره ګټونکی شو نو دی باید خپله تحفه د ځانه سره یوسي دغه د غوماشو دوا د ځوانه په دوبي کې هره شپه یې کاروه دوبی دي غوماشې ډېرې دي خو رښتیا ټوله کور یې پر ځانو ووایي سمه مننه تشکر ستا سم دوستانو د در په در خپرونه بس همدومره وه تر یو بلې داسې ښایستې خپرونې چې زه او زما مېلمانه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته راکړئ اجازه د خدای په امان